نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو 11 کاله پوره شول. په افغانستان د شوروي د یرغل لاملونه څه پایلې څه وي او څه زده کړه ترې کولی شو؟ په همدې تړاو د پوځي چارو له شنونکي جنرال عتیق الله امرخیل سره بحث لرو. امرخیل صاحب په خیر راغلی. او په سر کې که دا ووایي چې دغه برید دغه یرغل په افغانستان باندې د شورویانو افغانانو ته څه ورکړل؟ دغه برید په افغانستان باندې د شورویانو یرغل او بیرته وتلو په ټوله کې افغانانو ته څه ورکړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو ګرانو لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دا به په افغانانو سره پورې اړه لري چې له چا نه چې اخلي، خو پر هر صورت وګورو چې چې اخلي ترې او چې ترې واخیسته، هغه به په دې کې بحث وکړو. خو اصلي خبره دا ده چې دغه ورځ چې روسان د افغانستان نه ووته او ډاکټر نجیب شهید ډاکټر نجیب الله دې خدای وبخښي، دا د افغانانو د نجات په ورځ باندې یاد کړه. ودان صاحب خپل کتاب کې لیکي چې زه ناست وم د ډاکټر نجیب سره، فطرت احمدجانویچ او سفیر و د روسانو. دی راغی ډاکټر نجیب ته ورته ویلې چې تا څنګه د نجات ورځ دا یاد کړه؟ نو هغه په جواب کې ورته ویل چې تاسو خپل بیروی سیاسي ویلي چې موږ په افغانستان باندې تعرض کوو، کوم متعرض له یو مملکت وځي هغه ته د خلکو دپاره د نجات ورځ بلل کېږي. دا ورځ هغه د نجات ورځ بللې ده. نو اوس به راغلو چې افغانانو ته څه ورکړه. سوړ جنګ و، په ساړه جنګ کې دواړو طرفو دوه قطبو امریکا او روسیې یا شوروي دغه وخت د خپل ځان لپاره دوستان په دنیا کې لټول، د ډېرو رژیمو یو د بل نه دفاع کوله. د شان امریکا دفاع کوله، د شان هم روسانو دفاع کوله. خو اصلي خبره دا وه چې کله چې روسان په دې باندې پوه سو، داسې شرایط مساعد کړه امریکایانو چې د روسانو پښه راکش کړه. داسې لږ لکه ورته متوجه سئ دا د سوریې مسلې ته چې په سوریه کې یو تعداد خلک د بشار اسد د رژیم په مقابل کې راپورته سو. ولې ایران چون د سره په مذهبي لحاظ باندې ارتباطات درلود، د روسیې نه هم درخواست کړو خپل هم په دې ځای کې مداخله وکړه، تر نن ساعته یې ساتي. ولې هغه ته څوک څه نه وایي، خبر هم نه ورته کوي. ښه روسان دې وطن ته راغله. هغه شرایط څه و چې امریکا مساعد کړه او روسان دلته راغله؟ بلکل هغه شرایط داسې و چې کله چې په افغانستان کې انقلاب وسو، نو طبعا دغه وخت کې په افغانستان مختلف حزبونه وو. یو هم په نامه د اخوان المسلمین باندې یادېده، حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اخوان المسلمین و مساوات و د بدرې حزب نور هم په وخت کې فکر وتلی دي. نو دلته خو مخالفتونه وو، واضح خبره ده. کله چې انقلاب وسو، د انقلاب سره سم یو تعداد خلک د رژیم په مقابل کې راپورته سو، لاړه پاکستان ته. پاکستان ته لاړه چې دوی په نامه د هجرت یادوي، هلته لاړه، هلته دوی د ISI په لومه کې ونښته، تمویل یې کړې، تعجیز یې کړې، دغه یې ورته ورکړې، تجهیز یې کړې، دا ټول او مخالفتونه دلته شروع سو. دا هغه وخت چې روسان نه ول دلته؟ روسان نه ول دلته، روسان دلته هېڅ درک هم نه و د روسان. په هر صورت باندې هغونه قوي نه و، هغونه زیات نه و، دا نه و. اما یو خبره دلته واقع سوه چې په نامه د آغا شاهي وزیر خارجه د پاکستان، هغه د امین سره دغه وکړي چې افغانستان ته راسي، د جدي په میاشت کې باید افغانستان ته راسي. داسې برداشت وسه چې ګویا امکان لري چې دغه رژیم سقوط وکړه او په امریکا دلته راسي. کنی رژیم ډیر قوي و، د سقوط هم نه و، دون مخالف لوري هم دونه قوي نه و، ترڅو چې امریکانو دلته سلاح او پیسې او زندګي نو برابر کړي، دومره قوي نه و. خو پر هر صورت دا شرایط مساعد شو چې روسان باید د امریکایانو مخه ونیسي
او راسي دلته په افغانستان کې. دلته یو سوال شته، ممکن خلک هم دا د ما خبرې اوري سوال وکړي چې دا چا راغوښتي وه. دا خبره تر اوسه معلومه نه ده، ثبوت نشته، اوازې ډېرې زیاتې دي. کم تړون، کم مسله، کم ما درته ویلې چې کوم دغه نه و، داسې شی چې څوک وایي چې چا راغوښتي وو، چا راوتلی و، د چا په خو مقصد روسان راغله افغانستان ته. افغانستان چې راغله طبعا افغانان هیڅ وخت خارجیان نه مني، دا یو اصل دی. او د امریکایانو ته موږ عامه ویلي دي چې افغانان هیڅ وخت خارجیان نه مني، که په هر نامه راسي، په هر رسم راسي، نه مني. هلته هم همدا عین شی و، کسلت کرکتر د افغانانو همدغه ده چې په هیڅ صورت خارجیان نه مني. او بالاخره جهاد شروع شو. دا شروع شو، اما یو شی د یادونه دي، تاریخ ده. داسې نه ده چې دا ټول افغانان یا دا ټول ګوند په دې باندې ارزومند چې روسان دلته راسي یا یې ښه زړه درلود. هغسې خبره نه وه. که هغسې نه وای نو کله چې د روسانو په هغه وخت کې چې واته او په ژینیف کې خبرې شروع شوې، نماینده غټ نماینده د روسانو ډاکټر نجیب ته راغی. دا نو زه درته وایم او دا ټول خلک پې خبر دي او د نجیب له خولې ما خپله م اورېدلي دي. کله چې ورته ویلې چې خبرې په جنیف کې شروع دي، موږ وځو. او ده ورته ویلې چې ډېره ښه خبره ده چې سبا وځئ نن وځئ. وایي ته به څه کوې؟ زه به د خپل ملت په مابین کې، د خپلو خلکو په مابین کې به زما خلک دي، پروا نه لري که مړه نسم دلته به. دا هغه خبره ده د دې وطن پرستي، د دې ملت په دې پوه شي چې داسې نه و چې دا ټول حزب په ده باندې ځان ساته. داسې خبره نه وه. نو په هر صورت باندې دغلته چې البته یوه خواته په جهان کې د دوی ملاتړ کم څه د روسانو، هېچا د دوی ملاتړ ونه کړ. له بلې خوا په افغانستان کې جګړه ډېره سخته تنده جګړه شروع شوه. اوس پوښتنه دا ده جنرال صاحب چې ځینې وایي روسان د افغان جهاد په پایله کې مات شول، ځینې وایي چې دا د یو تړون له مخې وتل، ځینې وایي چې نورې خواوې امریکا مات کړل، مجاهدینو یا افغانان نه دي مات کړي. اوس ولې روسان بیرته ووتل؟ مات شول؟ چا مات کړل؟ ګورئ، که تاسې د امریکا نه اوس هم واورئ، امریکا اوس هم نارې وایي چې دا جهاد موږ شروع کړ، او اوس هم وایي چې موږ مات کړ. په یوه خبره رښتیا هم وایي، ځکه مجاهدینو ته سلاح چا ورکول؟ پیسې چا ورکول؟ امکانات چا ورکول؟ ستنګر چا ورکول؟ پس معلومه ده چې ټول جهان روسانو ته یوې خواته. او که زه درته وایم چې روسانو دلته تلفات ورکړي او نور د دوی شتون دلته ایجاب هم نه کو، په ګټه هم نه وه په هېڅ صورت. او دلته زیاتر تلفات هم ورکړه. او په ضمن د دې کې ما درته ویلي چې ډاکټر نجیب څو وارې دا ملاقاتونه کړي تر دې چې موږ پرې خبر وو چې موږ اردو کولی شي چې له ځانه دفاع وکړه. قوي اردو او ډېر قوي و. لکه دا اوس چې امریکایان نارې وایي چې افغان اردو له ځانه دفاع کولی شي، رښتیا وایي. هلته همدغسې یو قوي اردو. ولې مات شول بیا؟ اردو خو مات نه شو. او که څوک وایي چې مات شوي دي، نو ماته د یو جنرال راوښیي چې تسلیم شوی. څه وشول چې د وخت نظام ړنګ شو؟ دا ډېر ښه سوال ده، ډېر بهترین سوال ده. یو بخش د ګوند او یو بخش نور هم د په شمال کې یو هغه یې جوړه کړه اتحادیه چې دا دوستم هم چې اوس نارې وایي دی هم ورسره. دوی ټول سره یو ځای شو، په شمال کې دغه جوړ شو، مشکلات پیدا شو. د دغه مشکلاتو په اساس باندې په دې وخت کې د هغه وخت چې ډاکټر نجیب د جدي په میاشت کې، په دغه میاشت کې د ملل متحد په تقاضا باندې او دغه په تقاضا د دې ته اړ شوی و چې وایي چې راځئ زه له دې حکومته تېر یم. ولې دلته به یو دغه حکومت راځي، منمهاله حکومت به راځي. او د دې دپاره خبرې هم طرح شوې، بین نسوان دا طرح هم وکړه، خبره خلاصه شوه چې ډاکټر نجیب به قدرت پرېږدي
ولې د مجاهدینو لپاره د سابقه ګوند له طرفه او د دغه له طرفه به د ټکنوکراتانو لخوا به یو مشترک حکومت جوړیږي. یوه خبره د ډاکټر نجیب زما په یاد ده، کله چې د خپل دغه جنرالان راټول کړه زه هم پکې ناست او ډېر ورته ویلې چې موږ په دونه قوت لرو، دونه قدرت لرو، تیارې لرو، ټانکونه لرو، راکټونه لرو، ته څه استعفا کوې؟ نو ده ویلې تر څو به جنګېږو، زه خو په مړي حکومت نسم کولی. ټول چوپ سو. ویلې یو خبره تاسو ته کوم، ما وایي د پیلوټانو د هوایي په نسبت باندې دغه کړی ده، تیاره مې وایي رنوې ته برابره کړې ده. که دا تیاره ارامه کېناسته ټول به په ارامه په افغانستان کې به هېڅ جنګ و جنګل نه وي، سوله به مطلق مابین ته راغلي. او که خدای نخواسته دا تیاره په پوز ولګېده او له بینه راغی، بیا به په افغانستان کې داسې خونریزي راسي، داسې حالت به راسي د وینو سیلاب وي. هماغسې شو. کله چې دا خبره د دوی دغه آماده سو، حکومت آماده سو، بیرون کې ټول شیان آماده چې پنسوان دلته انتقال کړه، په ډاکټر نجیب باندې کودتا وسو. کودتا هغه چا وکړه چې دغه رژیم د هغو په نفع نه و. خلک یې اوري کودتا لږه واضح کړي. بلې دغه کودتا که لږه واضح کړي څه ډول څنګه وشو؟ کودتا خو داسې وه چې یو تعداد په داخل د حزب کې یو تعداد د دغه شمالي ټلواله سره په ارتباط کې سو. اوس دلته سته باسي ضرور نه ده پېژني خلک حاجت دی نه چې اوس یاد. اسحاق توخي په خپل کتاب کې چې دستیار د رئیس جمهور لیکي، ما څو موده مخکې د کتاب ویلې چې پلانی څلور جنرالانو نوم واخیسته چې راغله ډاکټر نجیب ته ورتلي چې ته موږ ته تسلیم سه. ده ډېر ورته وخندل چې ما خو خلاص یم، ما خو استعفا کړې ده، نو تاسې ته چې ته تسلیمېږه دې کې خو تسلیمي ده، بېنسوان حکومت راولي. اسحاق توخي نوشته کړي چې اختیار یې اوس هم ژوندی دی، کتاب یې دی. هماغه اوس یې ده د څلورو پنځو نفرو جنرالانو یو ځای د دوستم سره یو ځای، کله چې ده غوښته چې له دې وطنه وځي، بېنسوان راغلی و په تیاره کې ناست و په میدان هوایي کې، دی له میدان هوایي بېرته راوګرځېد، لاړ ملل متحد. او بالاخره حکومت نظامی په حکومت نظامی کې د شمال ټلواله راغلی وه. د ما په یاد دی، ښه مې په یاد، زه 11 بجې د شپې له دفتره راووتم، ارام یو هېڅ خبره نه. یو کنډک د دوستم راغی د ما مخې ته، وایي موږ ځو لیوایدو ته. زه کور ته راغلم. زه چې کور ته راغلم بعد لږ که ډاکټر نجیب تر هغه وخته ونه ورغلی، بعد لږ که راغلی هغه زه نو بیا خبر نه یم. خو مهمه خبره دا ده چې بېنسوان درته راغی، په راس د دغه حکومت نظامي کې عظیمي و، د هغه سره وغږېده او په همدغه شپه باندې د احمدشاه مسعود نفر راغلي و میدان هوایي ته، او ډاکټر عبدالله چې اوس به یې ښه اوري، او بل نفر مې له یاده ونیسي چې بیا دوی هغه وزیر د دغه ترانسپورټ څه بیا دوی مړ کړه، په لغتو لاندې میدان هوایي کې واچاو، مړ یې کړه لپاره دی چې موږ انتقال کړه دغه ته مجاهدینو مکې معظمې ته. دوی راغله میدان هوایي کې، دوی راغله دغه سره عظیمي ته، او 2 شپې 3 ورځې که 4 ورځې ډاکټر عبدالله د عظیمي په اتاق کې په قومنداني ګارنیزون د کابل کې په دغه کلوب کې و. او دا خبره په ډېر مسالمت آمیزه شکل نه څوک تسلیم شوي دي نه دا اردو. دلته یو بل پوښتنه جنرال صاحب، بله روسان ووتل، د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت پاتې و، مجاهدینو ته داسې کومه پلمه پاتې وه چې بیا دوی د وخت د نظام په وړاندې مقاومت کو، په داسې حال کې چې د سولې دروازې هم ورته خلاصې وي؟ بلکل. هغه خو تاسې خو به خبر یاستې ځوانانو که نه یاست خبر زه به درته په نامه د مشر مصالحې ملي اعلان کړه چې ټولو ته یې دعوت ورکړه چې زه سره کینو خبرې سره وکړو، روسان خو نسته، اوس دوی وتلي، جهاد هم خلاص، راځئ خبرې به سره وکړو،
لاړ به سو انتخابات ته انتخابات به سره هر څه چې وګټي خلاص راځي په دې فیصله وسوه او په دې باندې فیصله وسوه کنه چې د موقت حکومت چې ملل متحد په نمایندګي باندې موقت حکومت جوړ کړ هغه ګروپونه چې ما درته ویل دلته راغلل یو خبره بل درته وکړم زما ډېر ښه په یاد دي ما ته فتح ویل قمندان د مدافع و وایي موږ احمدشاه مسعود غوښتي نو چې راغلي وه دلته وایي ما ته یې ویلي چې تاسو خپل حزب خپل کار کوئ اوس به یې اوري په دغه هالند کې ده د دې خبره ما مخکې کړې وایي ما ته ویلي چې موږ او تاسو سره تفاهم کړی دی په اساس د تفاهم موږ راغلي یاست تاسو خپل کار کوئ موږ به خپل کار کوو دا یې ما ته مخامخ ویلي هغه څوک چې په کودتا کې شریک وو کوم شی چې زه د تاسو اورېدونکي دې واوري چې زه قطعا په ژوند کې چا طرفداري هم نه کوم په ژوند کې چا طرفداري هم نه کوم غلط هم نه وایم د ځان هم نه وایم که څوک مني کې نه مني تفسیر یې باید څوک رقم پکې وکړي مګر چې حقیقت ما تاسو ته ویلي دا فقط یو تفاهم و چې دوی په مابین کې وسو په ډاکټر نجیب باندې کودتا وسوه دوی راغله بعد لګنه بیا دا د اردو سامان او اسای ټول دوی چور کړي چپاولي کې چا پاکستان باندې خرڅ کړي چا باندې خرڅ کړي چا باندې هغه پیاوړی اردو چې قوي ترین اردو په منطقه کې ول بین الله د دې تر شا څوک ول دغه کسان خو محدود کسان ول فکر کوي چې بیا هم امریکا رول درلود په افغان جګړه کې ورسته له دې چې روسان وځي کاملا استخباراتو خپل رول لوباوه هم آی اس آی هم سی آی ای په قوي لاس باندې خپل رول تر هغه وخت ولوباوه تر هغه چې مجاهدین په خپل منځ کې په جنګ کې سر واچول تر هغه وخت خپل رول لوباوه یعنی امریکا او پاکستان دواړو نه غوښتل چې دلته د روسانو له وتو وروسته نظام پوسي ما درته ویلي که د دوی رول پکې نه وی مجاهدینو چېرته جنګ کاوه او په مجرد چې دا لاغله کابل ته او جنګونه شروع سو کابل لوټي سو شپېته زره نفر پکې مړه سو دا ټول د همدغه امریکا او د همدغه پاکستان لاس پکې د همدغه استخباراتو لاس پکې دغه وخت چې روسان وځي نړیوالې ټولنې ته څه پکار ول هغه خلا چې دلته پاتې شوه هغوی خو پوهېدل چې دا څه ډول ټولنه ده څه پېښېدونکې ده د روسانو په وتو باندې هېڅ خلا نه وه 4 کال او 3 میاشتې ډاکټر نجیب حکومت کاوه 4 کال په مجرد چې روسان ووته دنیا هم اعلان وکړ مجاهدینو هم اعلان وکړ چې په ظرف یو ورځ کې ډاکټر نجیب سقوط کړي مقابل نیسو او 3 قولي اردو په قندهار باندې حمله وکړه د پاکستان قولي اردو عرب هم سره او مجاهدین هم سره یو تعداد خلک وایي قصې کوي په دې جګړه کې څوک همدغه اردو چې دوی ته شکست ورکړ او تر تورخمه پورې تورخمه مرتیر سره موږ اردو او پاکستانیان له دغه تاڼې نه هم تښتېدلي وو د علي مسجد نه هم تښتېدلي وو بیا نو چا سر پورته نه کړ تر هغه وخته وې چې دغه ارتباطات پیدا سو دغه دوستان چې اوس نارې وایي که نه کله کله چې واټ یې وي چې ما داسې پلان درلوده که نه دا ټول دروغ دي خو جوار کې جګړه وه رفیع د موږ په راس کې ځم تللی وم په ارچي کې ناست د ما په مخ کې یې ویلي آی به یې وري اوس به یې ما وري و عینک در خون ما فدای نجیب باشه ما ورته ویل څنګه ما چې دویمه ښځه وکړه د ډاکټر نجیب د افریقي په خاطر د ما د ښځې د خشت اطلاع رالیږلې اما کله چې د ده قوتونه سره له جوړبې که په دغه کې تسلیم سو په خوست کې او لاړه یې خواته پاکستان ته واوښته آی اس آی په ده باندې کار وکړه سی آی په ده باندې کار وکړه دی یې او د دغه سره یو ځای د روسانو سره یو ځای د پاکستان رول په دغه جهاد کې او له جهاد وروسته څه ځینو کتابونه لیکلي چې
پاکستان وروست مجاهدین بیا د پاکستان پر رهبرۍ باندې د وخت د نظام سره په جګړه و څه وخت چې روسانو وتل چې هیڅ پلمه نور نه و پاتې نو د پاکستان رول څه یو خبره دام کیږي چې پاکستان غوښتل افغانستان خپل برخه وګرځي. ګورئ د داود خان په وخت کې حکمتیار صاحب جناب رباني صاحب احمد شاه مسعود دا لاړو پاکستان ته عین په هغه وخت کې هغه وخت کې یوه جګړه وسوه په پنجشیر کې وسوه په لغمان کې وسوه دوی هلته لاړل تعلیم تربیه د دغه و دې نه څوک نه پټوي خپل یوسف په خپل کتاب کې لیکي چې هغه د دوی مشر و د آیسا نو کله چې دوی کابل ته راغله د آیسا غټه خبره همدغه وه غټه خبره همدغه وه چې په افغانستان کې باید بېنظمي راسي او 100 کاله د خط د ډیورند پوره کیږي که چېرته افغانان سره یو سي یو لاس دا واضح خبره ده نوشته کړې یو امریکایي کتاب د ما سره ده په نامه د اردوی پاکستان جنگ تر آخري نفس په دې کې لیکل شوي دي. دوی فکر کاوه که دا سره یو ځای سو نو دوی د خپله خاوره تر اټکه پورې نیسي 100 کاله د ډیورند پوره دي. هماغه اوس دوی خپل رول ولوباوه آیسای اسیای دوی راغله دلته حتی حمیدګل دلته مشاور و په ارګ کې دا نور هم دلته راغله او دوی دواړه خواوې تحریک کړه په جنګ سره واچو او تر نن ورځې دغه جګړه چې ګورې دغه ټول د پاکستان له لاسه ده چې افغانان نه پرېږدي سره اتحاد وکړي اتفاق وکړي. امرغل صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه له دغه روسانو یرغل او بیرته تګ څخه موږ څه زده کړه کولی شو او اوس چې امریکایان د 19 کالو شتون وروسته د وتو بحث مطرح دی د تاریخ تکرارېدو کوم موضوع خو نشته؟ زه داسې فکر کوم چې موږ د دې نه ښه درس وانخیست که موږ د روسانو د وتو نه ښه درس اخیستی وای او دوی خپل مملکت هم لکه دا اوس د نجات ورځ ورته ویلې وای او دواړه خواوې هم مجاهدین هم د وطن ګوند دا دواړه سره یو ځای سوي نن به افغانستان ګل و ګلزار مګر استخباراتو دا پرېنښوده او موږ هم د قدرت په فکر کې سو هر چا قدرت ویل چې قدرت د کابل په لاس کې واخلي او دا د نورو په تحریک باندې موږ د دې نه چې زده نه دغه هم ترې زده کړه چې څنګه بې اتفاقي وکړو څنګه د قدرت په خاطر باندې جګړه وکړو تر نننه ساعته پورې چې په انتخاباتو نه سره جوړېږي. اوس چې امریکایان وځي اوس زه وایم ګرڅه د خلک د په ما تنقید نه کوي اوس بیا زه وایم امریکایان که وځي له دې خاورې نه د ما هم نه خوښېږي د سبا وځي لکه ټکنالوژي چېرې دا نن دې وځي مګر په مسؤلیت دې وځي که بې مسؤلیت امریکایان ووته دا معنا دی چې افغانستان ته سوله رانغله افغانستان ته دایمي سوله رانغله هغه د جګړې به بیرته تکراري لکه نن چې دغه وایي دوستم وایي چې که چېرته دغه انتخابات اعلان سي او د تقلب په اساس نو دلته به زه حکومت یې دغه جوړ ډېره مننه جنرال صاحب. دغه نتیجه ده چې موږ د قدرت په خاطر باندې افغانستان خرڅوو د افغانستان پروا هم نه لري دا د یو نمونه دغه دستي دا ده ځکه چې هلته جو بایدن یو خبر وکړه چې افغانان هېڅ وخت یو واحد ملت نه و او د زده کړه دستي اعلان وکړ تر اوسه خبره معلوم نه ده بیا وخت ځان د قدرت مالک کور آباد دغسې کارونه هلته راغلي اوس به هم راځي. ډېره مننه جنرال صاحب. کور آباد د پوځي چارو شنونکی جنرال عتیق الله مرخیلو چې له افغانستان څخه د وتلو د ورځې مناسبت را سره غږېده. اوس هم لنډه دمه ولرو د مې وروسته خبرونو ته دوام ورکوو.